بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن د سره یو مثال شیر کوم په قران مجید کې الله رب عزت د خزې د خاون چې کوم رشتہ ده په دې حواله سره الله رب عزت په قران مجید کې یو مثال ذکر کړل. یو عجیب مثال ده او دومره گہرائی والا مثال ده څنګه چې دا رشتہ گہرا ده. دغه شان دي دا مثال چې الله رب عزت په قران مجید کې ذکر کړل دا دومره گہرا ده چې څومره په دغه گہرائی کې د نزيلو دومره دا گہرا ده. ځکه چې دا رشتہ سم معمولی نه ده د خزې د خاون د رشتہ بلکې دا ډیر زیاته گہرا رشتہ ده. نو په دغه حواله سره الله رب عزت په قران مجید کې چې کوم مثال ذکر کړل د خزې د خاون د رشتې په حواله سره هغه دغه ده هن لباس لكم وانتم لباس لهن. تاسو خپل د خزو لباسي او تاسو خزې تاسو لباس، یعنی خزه د خاون لباس ته او خاون خپل د خزې لباس ته. دا دومره قریبي رشتہ ده، یعنی دومره چپکاو رشتہ ده د خزې د خاون د رشتہ د یو بل سره گہره رشتہ ده چې څنګه د انسان د جسم سره د لباس لګیدلې او دا سم معمولی رشتہ نه ده بلکې دا دومره قیمتي رشتہ ده چې دا سونا چاندي د دنیا زیورات یو طرف د ستا په لاس کې موجود وي، در سره بل طرف ته ستا په جسم باندې لباس نه وي، ته بالکل بربند وي. دغه سونا چاندي دا مال او دولت صحیح حیثیت هم نه لري. دا دغه مال او دولت دغه چاندي سونا چاندي نه زیات قیمتي شي دغه لباس ده. ځکه چې دا داسې شی دی چې دا د انسان عزت محفوظه کوي. سمجھ کې مو خبر راځي. نو دا رشتہ چې کوم دا ډیر گہرا رشتہ ده. د دې په ذریعہ باندې د انسان عزت محفوظ وي، ایمان محفوظ وي او دغه شانتي په هر حواله سره د انسان حفاظت کی دا رشتہ د خزې د خاون د رشتہ. څنګه چې د خاون حقوق دي دغه شانتي د خزې حقوق دي او څنګه چې په انسان کې کمی کوتاهیانی په خاون کې کمی کوتاهیانی وي نو پکار دغه دا چې هغه کمی کوتاهی خزا نه ذکر کی خلکو مخ کې هغه دغه ذکر نه کی خپل خاون چې کوم دی د هغه بے عزتی نه کی د خلکو مخ کې بلکې د لباس کردار ادا کی، یعنی په هغه باندې پرده واچي. دغه شان دي چې په خزه کې کمی کوتاهی وي او کې دې شي ظاهر خبره ده انسان دی نو خاون نه د بکار چې خپل خزه د هغه عزت چې کوم دی د خلکو مخ کې اوچلاو کی او بے عزتی ولو کی، بلکې خاون له بکار در چې هغه د لباس تا کردار ادا کی چې کوم مثال الله رب په قران مجید کې ذکر کړل چې هن لباس لكم وانتم لباس لهم. سمجھ کې خبر راځي. دغه شانتي دا چې کوم رشتہ ده دا چې کوم لباس ته د دې په ذریعہ باندې انسان د ګناهونو بچ کیږي. دا د ګناهونو د حفاظت ذریعہ ده، د بے عزتی نه هم د حفاظت ذریعہ ده. او دغه شانتي د دې مثال دا معلومیږي چې دا رشتہ ډیره گہره رشتہ ده او د دې په ذریعہ باندې ظاهر خبره ده چې د خزې عزت د خاون عزت او دغه شان د خاون عزت د خزې عزت او دا دومره قریبي رشتہ ده کلوز چې د انسان د جسم سره بالکل د لباس چپکاوي. نو دغه شانتي د دیو چې کوم حقوق دي هغه ډیر زیات دي. دا رشتہ چې څومره گہرا ده دغه شانتي د یو بل حقوق ډیر زیات دي. نو خپل د حقوق چې کوم تحفظ دي د هغه به هم خیال ساتي، د هغه به هم حفاظت کوي، د هغه لپاره به هم تاسو څه کردار ادا کوي، د لباس کردار ادا کوي. دا سينو چې یو طرف ته حقوق ادا کیږي بل طرف ته حقوق نه ادا کیږي نو دا لباس نشو. سمجھ کې خبر راځي. کچري تاسو را لګي حقوق د یو بل نه ادا کوي او خپل دا لباس چې دا په خپل شلوي نو دا تاسو په خپل ځان به عزت کوي. ځکه کچري په دې رشتہ کې لغونه هم درال پیدا شي نو دا رشتہ بیا مخ کې نشي چلی دی. نو پکار دا کچري واړی چې تاسو ازدواجی ژوندۍ کامیاب شي، شادي شوده ژوندۍ تاسو کامیاب شي، دا غي لپاره پکار دا چې خپل یو بل چې کوم دی د عیوب باندې چې کوم دی پرده واچي، خزه د خاون په عیوب باندې پرده واچي، په کمی کوتاهیانو باندې پرده واچي او دغه شانتي خاون خپل د خزه په کمی کوتاهیانو باندې چې کوم دی پرده واچي دا غي لپاره د لباس کردار ادا کی او دغه شانتي د یو بل د حقوق تحفظ موکي او د ایمان تحفظ موکي. نو ان شاء الله تعالی دا رشتہ به د لباس په شانتي قیمتي کردار ادا کی، زمونږ اساس عزت په محفوظ کی او ایمان په محفوظ کی او د دین علاوه زمونږ چې کوم رشتہ دا به خوشگوار ازدواجی ژوندۍ په شکل کې تیریږي. او کچري موږ په خپل د لباس چې کوم شلو را لګو په خپل ځان به عزت کو د خلکو مخ کې. نو تاسو ته مخکې ما مثال درکو چې د خزي بے عزتی د خزي عزت چې کوم د خاون عزت ته، د خزي بے عزتی د خاون بے عزتی دغه شانتي د خزي د خاون چې کوم عزت ته او بے عزتی د خزي عزت او بے عزتی دا. نو پکار دغه دا د زمونږ اساس بلاس کې دا اختیار دی چې موږ په خپل ځان به عزت کو یا په خپل جګم دی با عزت کو. نو یقیني طور پر په دې حواله سره پکار دغه دا چې د دې رشتې چې مثال الله حضرت په قران مجید کې د لباس سره ورکړل نو دغه شانتي پکار دغه دا چې موږ هم د لباس په شانتي کردار ادا کو خپل د یو بل د عزت د ناموس چې کوم دی حفاظت کو. الله حضرت دعا ده چې الله رب دې موږ تاسو ته د یو بل د حقوق ادا کولو د یو بل د عزت د محفوظ کولو توفیق نصیب کړي.
اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.